بیا د زادې ترانې ووایئ، اوس د خپلواکۍ ترانې ووایئ. توره شپه سبا ترږمۍ څیرې شوې، نن د خوشحالۍ نن الحمدلله د دوشنبې ورځ مونږه د یو سړک جوړولو ته راغلي یو او ګورئ چې سړک جوړول الحمدلله د امارت اسلامي د حکم لاندې د امارت اسلامي د حکومت د ټولو او د دغه سړک چې ده د کمپنۍ نه شروع ده تر میدان پورې دا د کابل قندهار لاره ده، دا د کابل قندهار لاره ده. الحمدلله قیر روان ده او ډېر ښه کار روان ده. تاسې ګورئ ټول دا کار وګورئ، الحمدلله لوډر لګیا دی ښه په مینه باندې. خوشحاله کامیاب او بریالي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کابل قندهار لویه لاره ده. دا هغه لار ده چې لکه د بادرنګو جویو غوندې د امریکا د دفاع وزیر افتتاح کړی او بالاخره د اوس د اسلامي امارت په راتلو سره الحمدلله د فواید عامې د وزارت لخوا نه دا کار شروع شوی ده. د کمپنۍ ساحه ده، دو طرفه سړک به جوړیږي. نو انشاءالله هیوادوال د مطمئنه اوسیږي. د بیا رغونې کار ښه په سرعت باندې روان د اسلامي امارت دې ته متوجه ده، باوجود دې چې نړیوال له موږ سره مرستې نه کوي. افغانان خپل همتي خلک دي، په خپل همت په خپل طاقت په خپلو مټو په خپل هیواد جوړوي. موږ باید د دې حالت نه نور ووځو چې خلکو ته مو لاس نیولی وي. دا د کابل قندهار سړک د 3 میاشتې وروسته به انشاءالله الا 4 میاشتو پورې کابل قندهار سړک دو طرفه د خلکو په وړاندې د ترافیکو په مخ خلاصه شي. السلام علیکم. اسلامي امارت زنده باد.